سلام او ژوند په خیر. په دې هیله چې ژوند به مو ښه روان وي او تاسې به زښته ډېر پکې خوشحاله یئ. د ژونده به خوند اخلئ، د نوي څه د موندلو، زده کولو او د ښې ژوند بڼې د زده کولو په لټه کې به یاست. نن مو له داسې یو چا سره خبرې کړي دي، له داسې یو افغان سره مو خبرې کړي دي. د داسې یو افغان کیسه درته وایو چې هغه کتابونو ته کار کړی، د خلکو د ذهنونو رغولو ته یې کار کړی دی. کتابونه یې ژباړلي دي، کتابونه یې لیکلي دي او کتابونه یې خپاره کړي دي. شاوخوا 50 عنوانه کتابونه یې تر اوسه پورې ژباړلي، لیکلي او چاپ شوي دي. راځئ د ده د ژوند کیسې واورو، په ده څه تیر شوي دي، څنګه یې ځان رغولی دی. ده یوه ډېره جالبه خبره نن ماته وکړله. وایي د ژوند ښه والی او بدوالی له یوې شیبې او له یوې وړې پرېکړې پیلېږي. دا چې ده څه وړ پرېکړه کړې ده، له بدې ورځې نه یې څنګه ښې ورځې ته ځان را رسولی دی، څنګه یې له تیارې نه ځان رڼا ته راویستلی دی. راځئ په دې اړه باندې له ده سره خبرې وکاندو، خوند ترېنه واخلو او د ده کیسه ښه د زړه په غوږونو واورو. راځئ. سلام او ژوند په خیر. په دې هیله چې ژوند به مو ښه روان وي او ټول به زښته ډېر پکې خوشحاله یئ. نن له داسې یو ملګري سره خبرې کوو چې د ژوند په اړه باندې بهترین کتاب لیکلی، ژوند زده کړه، ژوند وکړه، او د دې تر څنګ یې تر 50 ډېر کتابونه ژباړلي، لیکلي او خپاره کړي دي. راځئ د ده له خبرو خوند واخلو، ژوند پکې پیدا کړو. د مینې خبرې به مو ورسره وکړو که چېرته ده کولی. سلامونه، جوړ په خیر. تا به اول سره ستړي مه شي وکړو چې دا خلک ونه چې جنګ سره کړی. نه به وایې که خیر. چل دی ښایسته. نه ته ډېر داسې د جنګ شوقي او نه ډېر زه د جنګ شوقي یم. موږ خو د ژوند طرفداران یو. د ما بله ورځ فکر کوم په لار روان وم، ما داسې سوچ کوم چې ما اخري ځل جنګ کله کړی که نه. دا فکر مې کوم بیا چې رایاد شو تقریبا 20 کالو نه مخکې خبره ده چې ما په اول ځل او اخر ځل جنګ کړی او هغه کس تصادفي سر مات شوی او زه اوس هم نه یم چې څنګه مات شوی. ډېر مشهور خبره. بلکل ښه یاد جي د کتابونو په اړه به خبرې وکړو. تاسې خو ماشاءالله ډېر زیات کتابونه ژباړلي دي او ډېر مو لیکلي دي او په ژباړه کې هم داسې یو نوښت کړی دی چې مثلا د هر چا ژباړلی کتاب کیدای شي هغومره سړی ځان ته را نه کاږي، هغومره راښکون ونه لري یا د لوستونکي د هرکلي وړ نه شي. خو د ځینو خلکو داسې وي چې د هغه ټول کتابونه د هرکلي وړ وي، ځکه هغه یو خو ټکی په ټکي ژباړه نه وي کړې او بل مفهوم یې را ژباړلی وي. نو که د ژباړو په اړه باندې عموما خبره وکړي او بل دې ملګرو ته که ووایي چې دغه کتاب لوستنې ته څه وړ دی هڅېدلی شي. ډېر خلک دا شکایت کوي چې یا د لیکوالۍ ته څنګه هڅېدلی شي. ډېر وایي زه غواړم لیکوال شم خو هېڅ چل یې نه راځي چې څه وړ لیکوال شم. زه به دا اوله پوښتنه دویمه پوښتنه اول جواب کوم. داسې ده د لیکوالي لکه د نورو ټولو هنرونو یا ټولو کسبونو دا تمرین غواړي، ډېر اوږد کار غواړي. یعنې داسې نه ده چې ما او تا چې سره پېژنو ډېر کلونه وشو، د هغې نه مخکې بیا ما ډېر زیات کار کړی، د هغې نه مخکې ما ډېره زیاته مطالعه کړې ده. یعنې دا یو اوږد مزل دی چې دې ځای ته رسېږي. بیا متاسفانه ډېر ملګري چې ما سره بلدېږي فکر کوي چې والله دا ګینده کال نیم کې د دومره کار وکړو دې ځای ته راورسېږم. د یوې ورځې مزل و منزل ګڼي ده. نو دا په دې خاطر وایم چې د ښه لیکوالۍ دپاره اولنۍ خبره دا ده چې موږ باید د مطالعې شوق ولرو، ځکه لیکوالي د مطالعې نه زده کېږي چې موږ نور لیکوالان ولولو او د هغې نه وروسته بیا خپله لیکوالي وکړو. او د لیکوالۍ دپاره په ذهن کې یو څه پکار هم دي. نو داسې نه شي کېدای چې زموږ ذهن خالي او موږ مثلا چاته ووایو چې یاره ته خو ماته ووایه زه یو کتاب ولیکم چې څه شی ولیکم. داسې خو بیا نه کېږي. نو هغې دپاره مطالعه پکار ده او مطالعه د اول دا پکار ده چې د انسان څه شي سره شوق وي که نه. یعنې زه د فزیک کتابونه نه لولم، د انجینرۍ نه لولم، ځکه چې یو مسلک نه شوق هم ورسره ډېر نه لرم. که دغه د ځان جوړونې او ارواپوهنې ناولونه وغیره دا کتابونه ډېر لولم، هڅونکي کتابونه، ځکه زما شوق دی سره. نو اول د مطالعې لپاره اول دا د خپل د شوق ساحه معلومول غواړي چې زه په کومه برخه سره زما شوق دی چې هغه ولولم. دا یو. دویمه دا ده چې د ډېرو سختو کتابونو نه دې شروع نه کوي. یعنې موږ خو افغانان عموما داسې د زر رسېدو قایل وو. دا باسین صاحب خبره ویل چې زر منزل ته ورسېږو. مثلا موږ چې فلسفې باندې د هغه کتاب دې ولولم چې دا ټول پکې وي که نه. یا مثلا هر برخه چې موږ چې یو کتاب ولولم په هر څه پوهېږو، خو داسې نه وي. کتابونه شته دی، هغه درجه بندي کېږي، ډېر اسانه کتابونه دي، همدې خاطر لیکل شوي دي، ابتدایي دي، بیا ورو ورو سړی سختو ته. نو که سختو نه شروع کوو دوه تاوانه دي. یو دا دی چې موږ هغې سره عادت کېږو نه، راته سخت دي نه شو اخیستی.
دویم که یو څوک ډېر کوشش وکړي او هغه سخت کتاب ولولي یو خبره ده یو ښېګڼه ده چې ښه کتاب یې ولوسته خو تاوان دا دی چې د هغې نه لاندې کتابونه به یې خوند نه ورکوي بیا هغه ساحه یې محدودېږي که نه نو او بل هغه تاریخچې نه خبرېږي چې دې ځای پورې څنګه راغلي یعنې له پاسه شروع کړي له پاسه شروع کوي د پاس نه شروع سخت هم ده او دغه هم نه ده یعنې ډېره طبیعي هم نه ده چې څوک یې وکړي نو په دې خاطر زه چې اول د شروع د اسان نه وشي واړه کتابونه د انتخاب شي ناولونه د شاعرۍ کتابونه دغه د ځان جوړونې کتابونه دا د په مطالعې د روږدي کېدو دپاره ټولو نه ښه بلکل تر ټولو کتابونه د دې نه وروسته بیا ورو دغه کوي او بل یو خبره دا ده چې دا ټکنالوژي اوس ډېر ژوند اسانه کړی ده پکار دا ده چې ګټه ترې واخلو که نه څومره د نړۍ مشهور کتابونه چې دي د ټولو لنډیز مثلا په یوټیوب کې شته دی که موږ د یو کتاب لنډیز وګورو او بیا هغه کتاب ولولو نو ډېر اسانه به ولولو نسبت دې نه چې موږ هېڅ خبر نه یو کتاب راولو نو دا شیونه ډېر ښه دي یا مثلا د مطالعې د طریقې دپاره که موږ ویډیوګانې وګورو چې څه رقم د مطالعې کوي خلک یې څه رقم کوي هغوی دپاره دغه زما خپله تجربه دا ده چې زه هېڅکله داسې نه کوم چې ووایم چې دا وخت زما د مطالعې دی وا څه نور ټول مو کتاب ته کوم ما سره دفتر کې مثلا یو کتاب په میز باندې ایښی چې 2 منټه مزګر شم یو مخې موټر کې چې ناست یم یو مخ ولولم مثلا کور ته چلوم چېرته چې وخت پیدا شو نو دا وخت دومره نه وي ټولو خلکو سره چې هغه یوازې مطالعې کوي نو ښه دا ده چې دا د بېلابېلې تجربې سره پیدا کړي او بیا چې کوم یوه دته اسانه وي کوم یو ساده جوړ هغې باندې کار وکړي مخکې دا یو د ژباړې او د لیکوالۍ خو مخ چې مواد پکار دي ټولو نه اسانه طریقه دا ده چې سړی خپله ورځني یاداشتونه ولیکي یو ډایري ولیکي مثلا لیدلې پېښې ولیکي د شپې چې وده کېږي دا د خپلې ورځې کیسه ولیکه دا اسانه طریقه ده چې سهار پاڅېدم دلته لاړم دا مې کړو بل سبا ویده وکړل دا یو بل دا دی چې مثلا سړی د خپل ارمانونه ولیکي چې زه مثلا زما ارمان دا دی چې افغانستان کې داسې وي زما خلک دې داسې وي دا دې داسې وي زما ژوند دې داسې دا ټولې سوژې دي بیا یې که لږ مخکې ځي هغې ښه طریقه دا ده چې موږ یوه د یاداشت کتابچه ولرو په دې ښار کې روان یو چې یا هر یو موضوع یاره په دې موضوع زه لیکل کولی شم ځان سره یاداشت بیا یو وخت کې چې د وخت پیدا کړي کښېنه ولیکه دومره سوژې دي یعنې که تاسو د دې خپل د کار ځای نه تر کور ځای پورې ځئ 100 نه ډېرې سوژې تاسو پیدا کولی شئ چې په هغې باندې لیکل وکړئ نو لږه توجه غواړي تمرین غواړي او زړه به نه تنګوي چې زه به په یو ورځ لیکوال شم که نه هغه یو د انګلیسي مشهور متل دی چې روم په یوه ورځ نه دی جوړ شوی نو دا په لاره کېږي خو ښه لیکوال همیشه ښه ژباړي بلکل ما د دې هغه باره کې یو خبره اورېدلې وه د رسول حمزتوف چې هغه ویلي چې یو چا راته وویلې چې د لیکنې لپاره عنوان راکړه یا یو موضوع راکړه د لیکنې لپاره یو موضوع راکړه چې زه په هغه باندې لیکنه وکړم وایي ما ورته ویل چې ما نه موضوع وغواړه موضوع مه غواړه په خپله سترګې وغواړه ته سترګې لرې ویې غړوه بیرون چې ګرځې دا څه چې ویني په همدغه باندې خپل تاثر دې ولیکه کېدای شي خوندور هم کړي ښه یاد جي نو تاسو خو کتابونو سره ډېر زیات وخت تېر کړی دی او دا ټول له مینې نه کېږي یعنې که تا وختي د مینې خبره وکړله که کتابونو سره د مینه نه وي خو هېڅ امکان نه لري چې دومره ډېر وخت ورکړي چې مثلا 50 تر 50 زیات کتابونه ژباړلي لیکلي او بیا یې خپاره هم کړي خلکو ته نو نورې مینې ته مزګار شوی که یوازې هم د کتاب سره دې مینه کوي والله دغه د سوال ډېر عجیب وي که نه زه به یم دا تا چې څه رقم وکړم داسې به جوړ داسې ده چې دا په ژوند کې چې څه شی خوند درکوي بس هغه سره د انسان مینه چې کوي کوم شي سره چې د چا مینه نه وي هغه نه کوي ما بله ورځ نه پوهېږم چې راډیو کې مې واورېدل که کوم مجلس کې یا کتاب کې اوس مې ذهن نه وتې سهار کې زه چې راپاڅېږم زه یو دا موټیویشنل ویډیو اورم درس چې کوم وګیره کړم بیا موبایل مې چالان کړی په هغې کې دا خبره شوې وه غالبا ګورو ګوپال داس دا خبره کړې وه بیا یې ویلې چې یو ریسرچ شوی دی چې په امریکا کې 15% د زړه حملې د دوشنبې په ورځ واقع شوي او د دوشنبې په ورځ باندې هغه وخت واقع شوي چې دا خلک کارونو ته ځي او د دې ټول نه لوی دلیل دا دی چې ډېره لویه برخه خلک د خپل کار نه خوښېږي خو د مجبورۍ نه ورته ځي نو په دې خاطر 15% د حملې د زړه په دغه وختونو نو د چا چې کار خپل اوس کار دا هم نه دی چې مثلا زه د روزۍ پیدا کول لپاره باید مزدوري وکړم زما خو خنده خو مجبور یم چې کوم بیا خو بېله دی خو یو دا دی چې موږ مطالعه کوو یا مثلا یو اضافي کار کوو یو بل کوو هغې چې کوم کار کې شوق وي خصوصا هغه او دا شوق هم دا زه چې په دې لار راتلم په دې باندې فکر کوم چې من په دې کله سړی لیکلو کې دا شوق دا نه دی چې موږ دا څو شېبې مثلا ما ته خو ډېر خوند دا راکوي چې زه که لارې کور ته پروت یم که نه وده یم
نو اوس بیا خو خلک دا وایي چې یاره بس دا خوب خو ښه کار دی، بس ما نه دا خو راکوي زه به دا کوم. د دې معنا دا نه ده. اصلا یو ارمان او به خپل کار د ارمان پورې تړل خوند دا معنا دی. تا ته کوم کار خوند ورکوي؟ یعنې ته په ذهن کې یو ارمان لري په زړه کې چې زه به دې ځای ته رسېدل غواړم، او ته څومره سختۍ چې په ځان باندې تېرې د دې لپاره یې تېرې چې زه به دې ارمان ته رسېږم. دغه د زړه د کار نه زموږ هدف دغه دی. یعنې په خپل ارمان به مین یې، په خپل ارمان به مین او د بې مینې هېڅ هم نشته. نو اوس خبره دا ده چې دا د مینې خبره تا وکړله. زه خو وایم چې دا د مینې تعریف اصلا دا دی چې هغه د یو کتاب دی د مینې ارواپوهنه داسې هغه کې دا وایي چې دا مینه چې ده اصلا د انسان د خپلو حدونو پراخول دي. حدونو پراخول په دې معنی چې ته تعصب پرېږدې، ته توپیر پرېږدې، ته کرکه پرېږدې، ته ټول انسانانو سره مینه وکړې، ټول در باندې ګران شي که نه، بلکې ټولو مخلوقاتو سره مینه وکړي، کتاب سره مینه وکړي، انسان سره، خپل ملګري سره، خپلې کورودانې سره، خپلې معشوقې سره، خپل پلار سره، نو دا ټول راځي که نه چې بیا هغه ځای بیا جدا کېږي. زه د دې ویاړم لرم چې ما په ژوند کې خپلې معشوقې سره مینه کړې ده، ما خپلو ملګرو سره ډېر ښه اړیکه لرم، کتابونو سره مثلا زه یو خاص علاقه لرم که نه، رسنیو سره، د ټولو شیانو سره زه کوم. خو دا ده چې دغه مینه یوازې دا نه ده چې موږ د ټول کاروبار پرېږدو، د جانان کوڅې کې د پراته یو بیا دې وایي چې د جانان د کوڅې سکي باندې ځم. یعنی مینه باید را محدوده نه کړو. د مینې دا څلور حدود چې دي دا باید ښه پراخ وي او دا ټول باید پکې راشي. د کومو یادونه چې تاسو وکړله مثلا خپل هدف سره مینه دا تر ټولو بهترینه مینه ده، او هغه معشوقې سره مینه خو نو هغه خو د مینې سره بې له هغې خو نشي زندګي. خو هغې خو داسې ده چې زه فکر کوم هغه د تفسیرو نه لوړه ده که نه، تاسو یو کوي بیا پوهېږئ چې څنګه ده. څوک یې تشریح کولی هم نه سي هغه چا ته. هغه غضنفر صاحب د نثر لیکلو هنر کې فکر کوم دا خبره کوي، کوم لیکوال چې وویله چې یاره ډېر عجیب حالات وو، دا ټول نه کمزورې خبره ده، دا عجیب ما ته تشریح کړه چې دا څنګه عجیب. یعنې لوستونکی دې پوه نه شو کړلی په دې خبره. نه په دې خبره د شاعري ولولي، مثلا کاروان صاحب دې ولولي، صابر صاحب دې ولولي، ساحل صاحب دې ولولي، هغه دا ټول په شاعري کې تشریح کړي. نثر کې دې نه غواړي. دا خبره ښه ده بالکل. او یاد چې ته خو شاعري هم ډېره زبردسته شاعري کوې، اوس یې کوله نه کله کله خو بیا اوس هم کوې. د شاعرۍ په اړه باندې یو د خبره تاسو مه هېروئ. ستا یو ډېر زبردست شی مې لوستلی و یو وخت چې یو وخت به مثلا ما شاعري کوله د دې لپاره چې څه داسې غمجن شعر ولیکم باید ځان مې خفه کړی وی بیا مې یو شعر لیکلی وی د هغه لپاره. ما یوه حواله هم د دې ورکړې وه چې ځینې ملګري بیا داسې کوي چې باید یعنې په خپله ځان خفه یا خوشحاله کړي، د دې لپاره چې یو خفه کوونکی یا خوشحالوونکی شی ولیکي. که خوشحالوونکی ولیکي خو ډېر ښه، خو دا خفه کولو والا قصه مې څنګه کړو. که تاسې د جوني بیا خبر کوله مشاعره کې یو کس وایي چې هغه فلانۍ قطعه دې ووایه، بیا ورته هغه وایي چې مړه خو د قبل المسیح خبره قبل المیلاد قطعه وه که نه، ډېره پخوانۍ وه. نو زما شاعري چې وه دا واقعا دا زه د زړه نه وایم چې هغه زما د قبل المیلاد کیسه وه. هغې نه وروسته زما په ژوند کې دومره بدلون راغلی چې زه کله کله فکر کوم چې زه هغه یاد نه یم کله چې هغه وخت کې وم که نه. او دا خبره رښتیا ده، یعنې دا زه چې وایم چې زه بل انسان شویم دا د دې معنا ده چې ما په ځان کې ډېر بدلون راغلی. ما دا بله ورځ یو زموږ یو یعنې دې بدلون ته اړتیا هم وه. دا خبره ده اوس کوم د کیسه درته کوم. زموږ یو مشر دی هغه راته بله ورځ وایي چې ما ته چا یو کتاب راولېږه، د کتاب عکس، او هغې لیکلي و کتاب نوم یې ماسوچه‌های غمګین، غمجنې مرغۍ، هغه ګوشته کې چې ورته دغسې نوم دی. نو ما ته وایي چې یاره دا شاعران ولې دومره غمجن خلک دي، اوس ته د هغې د زړه نه څه خبرې چې هغه غمجنه ده که نه. بیا ورته ما هغه ته مې دا خبره وکړله چې وخت چې ما شاعري کوله، یعنې زه اوس فکر کوم چې د هغه خفګان لپاره ما هېڅ بهرنی دلیل نه لرم. یعنې که زه ووایم دا خبره به ډېره عجیبه وي چې زما هغه وخت کې اقتصادي حالت د اوس نه ښه و، هغه وخت کې مثلا زه ډېر آزاد ګرځېدی شم، اوس محدود شوی یم، ډېر محدود ګرځېدم که نه. هغه وخت کې ما نه توقعات دومره نه و لکه اوس چې دي. اوس ډېر ځوانان ما دا توقع لري چې زه باید د ټولو نظرونه ځان سره وساتم، د ټولو زړونه وساتم. دا نه وه، خو بیا هم زما په ذهن کې دننه ما یو ډېره تیاره دنیا ځان ته جوړه کړې وه، یعنې یو ډېر بد حالت و. یو خاطره چې ما لیکلې وه د مولانا په اړه هغه دا وه چې دغسې تېر مازدیګر
زه کابل کې وم، زه په سړک اوښتم. نو د سړک غاړې ته چې ورسېدم ذهن کې مې دا راغلی چې یاره که ته په دې سړک اوړې او یو دم په دې سړک ودرېږي او موټر دې ووهي بیا به څنګه چل کوي. نو زما یادېږي چې ما دا یو لاس داسې ونیو داسې مې کش کوو او ما دومره زور کړی چې ته داسې فکر وکړه لکه ته چې یو 20 کسه دې نیولی تا سړک ته کش کوي او ته ځان ډېر ما کش کوي که نه. دومره ذهني عذاب نه تېر شو. بیا زه رالم هلته کېناستم او ډېر زیات مو ژړل ځکه یعنې هغه داسې وخت و چې ما بیخي د ژوند تمه نوره ختمه شوې وه. ما داسې فکر کوم چې زه کوم ژوند چې ما لره بس هغه ختم کړه، نور هېڅ نه لرم په ژوند کې. او ما به چې دا زما یادېږي ما دا دغه لیده د کرکټ لوبه مې لیدله، ما به ځان ته خپله هغه پیچکارۍ کولې، ناروغ وم که نه، ډاکټر پیچکارۍ را کړې بیا نو ما ځان ته خپله سیروم دوا به مې کولې ځان ته. نو مثلا 2 ګرامه پیچکارۍ به ما سهار کوله 2 ماښام مریض او ټوله ذهني مسله وه، فزیکل نه وه. بیا داسې پروت وم او هغه نورو کسانو به کرکټ لیده، ما به چې دا د کرکټ لوبغاړی لیده بیا به مې ویل چې ولله ته اوس دې ته وګوره داسې منډې وهي. یعنې زما هغه وخت دا ارمان و چې زه به بیا کله داسې شم چې حداقل دې غوندې داسې په ارام ذهن باندې منډه ووهم. زه به کله داسې یم چې زه داسې یم چې یاره زه الحمدلله روغ یم. زه دومره حد ته دغه شوی ناهیلی شوی